د اختر په شپو ورځو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د بېلابېلو خوښیو نمانځنو ترڅنګ رواجي خوراکونه هم تیاریږي او ځانګړی ارزښت ورکول کیږي. په خوست کې یو هم ډنډکی یا وریجو غوړي دي. کورني غوړي په حوض کې واچول شول. اوس دې ته چمتو شول چې مشران، ځوانان او ماشومان یې په خوند سره وخوري. قومي مشر خان احمد شاه خوستوال او ځینې نور یې په اړه کیسې کوي. مونږ د خوست چې د پلور د نیکه د آباش دانه مونږ چې کله ورېدلې دي مونږ تاریخي عنعنات چې څومره دي دا د ډنډکی و. د ډنډکي په مثال د غوړي اصیل غوړي او د دې سره په مثال که چا به د غو قرباني به کړې وه، غویي به کړې وه، پسه به کړی و، وزي مول به الول و، هغه غوښې به ورسره وي. خو د ډنډکی د مونږ د خوست د عنعناتو کې به وښیم په عموم کې ډېر رواج ده. مونږ که یو ښه ډېر قدرمن مولما ولرو نو مونږ په د خوست په خوړو کې قدرمن خوړه چې دی هغه ډنډکی ده. د وریجو غوړیو کنډول د نورو ټولو خوراکونو په منځ کې ځای پر ځای کیږي. دا خواړه په خوست کې د اختر شپو ورځو سربیره د ولایتونو څخه راتلونکو میلمنو لپاره هم تیاریږي. وایي ډیری میلمانه یې غوښتنه کوي. د بهر نه څومره ولمنۍ ملګري رسي د نورو ولایتونه کابل نه دې ځای نه نو د ډنډکي غوښتنه کوي چې موږ ته ډنډکی تیار کړی. نن سبا د خوست دغه خوړو ډېر یو شهرت هم رسته کړی ده او چې واقعا یو ښه مزه او ذایقه هم لري. اکثره دغه میلمانه چې دي زموږ څخه غوښتنه کوي چې موږ ته به ډنډکی یعنې مای وریجې پخوئ. دا دوی ته ډېر خوند ورکوي ځکه چې زموږ رواج چې دی موږ میلمنو ته همیشه دغه مای وریجې پخوو. له دې ټولو ورهاخوا دا خوراک په ځینو کلیوالي سیمو او بڼډو کې د پګړو یا اشرونو پر مهال هم په ګډځنو لپاره تیاریږي. عیدونو کې او یا اشر وي پګاړه وي دا وخت کې موږ خلکو ته تیارو او دا ډېر مشهور او په خوست کې ډېر مشهور خواړه دي. اختر کې موږ 3 ورځې پرله پسې همدغه د مۍ وریجې پخوو او 3 ورځې د دې نه دغه خوړه پخوو او دې ته ځکه ډنډکی ویل کېږي چې دې په د منځ کې یو وړوکی ډنډ غوندې جوړیږي نو د دې په خاطر دې ته ویل کېږي چې دا ډنډکی. په خوست کې دا عنعنوي خوراک پر ډنډکي سربیره په وریجو غوړیو سره هم شهرت لري. دا د ډېر پخوا راهیسې دود دی. د اختر په شپو ورځو کې له لمانځه او د اختر له روغبړ وروسته نږدې په هر کور کې پخیږي.